نو هغه به دا ګډې بېزې سرولې او ډېر ښکلې وجي اس په ورسره و چې کله به کډه چوتل په اس باندې به هغه بسترې ګول کولې دان کې جا کوچیا مشته شو دا ګډې بېزې سرولې نو یو جینۍ پې جې میینه شوه نو جینۍ وی موری د جانانا موری د جانان کډې باریږي زور سره زما زور سره زما کله مې مین زړګې صبرېږي مورې د جانانا مورې د جانان کډې بارېږي دا جنیا چې د مورې ورته قار شي چپ شه بچیا ده څه وایي چپ شه بچیا دا ته څه وایي او دا مورې ماته مه کارېږه مورې د جانان کډې بارېږي او دا مورې ماته مه کارېږه مورې د جانان کډې بارېږي د مسافرو سپي ځین ولاړې دینه مورې د جانانا مورې د جانان کډې بارېږي دا جینه جړغونې شي نو زه ورسره ځمه نو زه ورسره ځمه کله مې مین زړګې صبرېږي مورې د جانانا مورې د جانان کډې بارېږي الله خجي پخوا یاره جي پخوانو ګانو کې ډېر لا و نه هدایت الله او ګلنار بیګم یو بل جواب ورکړي جي نو دغه ورته وی ګلنار بیګم راشاشنا راشاشنا ستا دیدن دپاره نری سترګې تورومه اشنا هدایت الله ورته وی سانګللو سانګللو ستا په نری غاړه دا لونګو همیلونه لیلو بیا ورته ګلنار بیګم وی هو راشه قسم را سره وکاشنا هو راشه قسم را سره وکاشنا راشاشنا راشاشنا وای کنا زولی مساتی غلام یما اشنا هدایت الله ورته وی هو زما د زړه د سرغندلې لیلو هو زما د زړه د سرغندلې لیلو سانګې لیلو سانګې لیلو وای پیدا د بلې زړه زما در پسې چوینا لیلو هو په یخې یو ورځې رانلې نو په خوب کې نښې راکوي چې در بشمه او سترګې مې زړه ته په ژړا شوې نو چې مین ته یې اوښکې مونږه تویونه او د څادر ټال دې لیونې کړمه د پیچکې کونډو دې ورک ته ملکه کړمه زلفې شاته واړولې نو لکه پی مخې هلکان چې جنګ لذینه او هلکه روغ به لیونې شي نو تا زما نازو و داسې لیدلي دي تل مې نیولې په لار سترګې تل مې نیولې په لار سترګې چې راښکاره ماشي د یار سترګې تل مې نیولې په لار سترګې سا پسرلی وو سا ګلونه یې وو سا پسرلی وو سا ګلونه یې وو خواږې مې نه شوې په بهار سترګې خواږې مې نه شوې په بهار سترګې تل مې نیولې په لار سترګې زخمي زړګې به پې پیوند شي زما زخمي زړګې به پې پیوند شي زما راته راواړوي که یار سترګې راته راواړوي که یار سترګې تل مې نیولې په لار سترګې تل مې نیولې په لار سترګې دا جی عزتمندو دا حاجی امیر زمان سے په پرمیش تاسو ته ما ډالې کو عزتمندو والسلام